د تیر نظام وکیله مرسل نبیزاده چا او څنګه ووژله؟ ملګرو که تاسو هم غواړئ په پوره جزئیاتو پوه شئ، ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ پښتو پلس چینل هم سبسکرایب کړئ. کابل کې د تیر نظام د ولسي جرګې غړي مرسل نبیزاده وژل شوې ده. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د ولسي جرګې غړي مرسل نبیزاده وژل شوې ده. د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته په یوه استول شوي پیغام کې پیښه تایید کړې. د طالبانو په کنټرول کې د کابل امنیه قومندانۍ ویاند وایي نبیزاده د کابل په احمدشاه بابا مینه یا 12مه ناحیه کې د یکشنبې په ورځ له ماسپښین مخکې په خپل کور کې د ناپېژاندو وسلوالو په برید کې وژل شوې ده. زدران وویل په پیښه کې د نبیزاده یو ساتونکی هم وژل شوی او ورور یې ټپي دی. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ملګرو که تاسو هم د دې ویډیو په اړه څه نظر لرئ موږ سره کمنټ کې شریک کړئ. د لا ښکلي ویډیوګانو لپاره موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښه وخت.